السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کورونا مرض تر شا پرته لویه فلسفه. زموږ یو عالم چې تازه له عمرې څخه راغلی کیسه کوي چې د بنګلادیش یو عالم چې ډېر وخت کېږي په مدینه منوره کې د قرآن او حدیث تدریس کوي، چې 130 کاله عمر لري او وایي ما الله تعالی جل جلاله ته سوال وکړ چې یا الله جل جلاله زموږ عقیده لرو چې د وبا مرض تا مسلط کړی ده، خو ای الله ما ته د دې مرض حقیقت ووایه. د عالم واقعه بیانوي چې زه ویده شوم، په خوب کې د مرض د انسان په شکل راته راغی او ما ترې پوښتنه وکړه چې ته ولې په انسانانو مسلط شوی؟ وایي دا مرض چې د انسان په شکل کې ماته په خوب کې راغی. خپله کیسه داسې بیانوي: په چین کې د غویر په مسلمانانو باندې چې سخت ظلمونه شروع شول، نو یو مسلمانې ښځې سره په یو وار 100 کسانو په جبر زنا وکړله. نو دا مسلمانه ښځه بېهوشه شوله. چې کله هم دا مسلمانه ښځه په هوش کې راغله، نو خپله ژبه یې په ځمکه کش کړه او الله تعالی جل جلاله ته یې فریاد وکړ چې ای د ځمکې او اسمانونو خاونده، زموږ انتقام چې ته وانخلې نو څوک به یې؟ موږ نور په دنیا کې سوا له تا هېڅوک نه لرو، یا الله ته زموږ انتقام واخله. نو الله تعالی جل جلاله ته سخت غوسه ورغله او زه یې په چین کې په شمول د ټولو دنیا په زناکارو مسلط کړم او هر هغه چا باندې هم الله تعالی جل جلاله مسلط کړی یم چې څوک چې لمونځ نه کوي. بیا د عالم وایي ما له دې مرض نه پوښتنه وکړه چې ته لمونځ ترکوونکي کسان څنګه پېژنې؟ نو وایي دې مرض ما ته جواب راکړ چې کله زه لمونځ ترکوونکي سره مخ شم، نو د هغه مخ لاسونه او پښې تورې شي، نو زه یې بیا وپېژنم چې دا کس لمونځ نه کوي او بیا پرې مسلط کېږم او زه داسې مرض یم چې هیڅ علاج مې نشته. ملګرو دا واقعه چې څومره مو وس کېږي نشر یې کړئ تر څو خلک د زنا او بې نمازۍ څخه توبه وباسي. ستاسو ورور ترابیش.